مدپاسه بالاخره انګلستان ته ورسېدو او انګلستان ته د رسېدو سره سم د میټروپولین امیګریشن پولیس لخوا یو خوندي زندان ته واستول شو. د هغو خلکو لپاره چې د مدپاسه په اړه معلومات نه لري، مدپاسه زموږ او ستاسو یو افغان و چې په سویډن کې اوسېدل او هلته یې منفي خوړلې وه او په سویډن کې له منفي خوړلو نه وروسته د انګلستان په طرف حرکت وکړ او د خپل ټول حرکات لکه په سویډن کې منفي او انګلستان ته په لاره سفر په ویډیو کې ریکارډ کول او بیا به په ټیک ټاک او نور سوشل میډیا کې اپلوډ کول او د به په لاره دغه خپل ټول سفر په ټیک ټاک باندې پوسټ کول او ځای ځای به ویډیوګانې کول، پکې ویل به چې دا د جرمني ته راورسېدم او دا د فرانس ته راغلم او دا د اوس د فرانس او انګلند په بارډر یم او اوس ځم انګلستان ته. او دغه ټیک ټاکونه دومره وایرل شول چې تر ناجر فرابه پورې ورسېدل. که ناجر فراب نه پیژنئ نو په لنډو ټکو به درته ووایم چې هغه د انګلستان ډانلډ ټرمپ دی. هغه له مهاجرینو څخه ډیر سخت نفرت دی او ډیر یې بد ایسي او هیڅ مهاجرین نه خوښوي او د همدغه ناجر فراف وجه باندې انګلستان هم د اروپا له اتحاد څخه ووتل. خو خیر د ناجر فراف لپاره که نور معلومات در کوم نو ویډیو به ډیره اوږده شي. د مدپاسه دغه ویډیو چې کله ناجر فراف ولیدله نو هغه ډیر زیات په غوسه شو او ویې ویل چې موږ فرانسې ته د کال دومره پیسې ورکوو، دا سره ریشخندي ده. مهاجرین ښه په ریشخند او په بدماشي انګلستان ته راځي او را داخلیږي. د دغه بیان په خلاف مدپاسه په ټیک ټاک ویډیو اپلوډ کړه او پکې ویې ویل چې په ما پسې ویډیوګانې مه جوړوه، زه انګلستان ته روان یم او هلته به ستا له خور سره واده کوم او همداسې نور یې د بدماشۍ خبرې ورته وکړې. نو د دې د وروسته د مدپاسه دغه ویډیو په ټول انګلستان کې ډیره زیاته وایرل شوه او خلکو وویل چې مدپاسه را روان دی او ناجل فراب ته د مرګ اخطار هم ورکړی دی او انګلستان ته راځي. نو کله چې پرون دی انګلستان ته ورسېدی نو سمدستي د میټروپولین پولیسو لخوا دی ونیول شو او اوس مدپاسه د انګلستان په زندان کې دی او اوس د انګلستان ټولو هغه د مهاجرینو ضد پارټۍ یا شبکې